ښه خبر د بل بند کار هم خلاص شو، خو چرته او څومره ګټه به ترې واخیستل شي. سلام ستړي مه شئ. ښه خبر دا ده چې وروستیو کې ګڼ بندونه جوړ شوي او د اوبو راټولېدل پکې شروع شوي، چې اوس تازه خبر دا دی چې د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي چې کابو 15 ورځې وروسته د شاه او عروس د اوبو بند کې د اوبو زیرمه کول پیل کیږي. دوی وایي چې په کابل کې د شاه او عروس بند چارې په چټکۍ سره روانې دي او 90 سلنه چارې بشپړې شوې. د اوبو د تنظیم د ملي ادارې د معلوماتو له مخې دغه بند د موسمي سیلابونو، اوبو لګولو، برېښنا تولید او د کابل ښار اوسېدونکو ته د څښلو لپاره د پاکو اوبو برابرولو په موخه د کابل ولایت په شکردرې ولسوالۍ کې جوړیږي. سرچینه زیاتوي چې د شاه او عروس بند د سکندري 50 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت جوړیږي او دا لګښت د افغان دولت د ملي بودیجې څخه ورکول کیږي. د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې د معلوماتو پر بنسټ د اوبو زیرمه کولو دغه بند د 9.3 میلیونه متره مکعب اوبو د ذخیره کولو وړتیا لري او کولی شي چې 1.5 میګا واټه برېښنا هم تولید کړي. په هر حال په داسې حال کې په دې بند کې د اوبو د زیرمه کولو خبر ورکول کیږي چې تېره اونۍ د افغانستان په جنوبي ولایت نیمروز کې هم د کمال خان بند د اوبو زیرمه کولو لړۍ پیل شوه. له بل لوري مسؤلان وایي د افغانستان شمال کې د بدخشان ولایت د شورابک بند د جوړېدو چارې هم 95 سلنه بشپړې شوې او ډېر ژر به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. دا چې اوبه یو لوی نعمت دی او ضرورت نهایت زیات دی، خو دا چې وروستیو کې کابل کې د اوبو سطحه ټیټه تللې او خاص ورښتونه نشته، نو پکار ده چې څاڅکي اوبو نه ګټه واخیستل شي. کله چې په بندونو کې اوبه راټولې کیږي نو ښه خبره دا ده چې د ځمکې د لاندې اوبو سطحه ورسره جګیږي. په هر حال تاسو دغه موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لیا بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.